ستړي مشئ. زه د مصر د لرغوني آثارو میوزیم و مخې ته ناسته یم او په څو شیبو کې به دننه ورځو او په تاسو باندې به هم د دغه لرغوني آثارو ننداره کوم چې ویل کېږي 1,20,000 نه هم زیات لرغوني توکي په دغه میوزیم کې پراته دي، کوم چې ویل کېږي دا په نړۍ کې تر ټولو تاریخي میوزیم دی چې د فرعونانو د تاریخ ټولګې پکې پرتې دي او تاسو به د دوی د تاریخ آثار په همدغه میوزیم کې وګورئ. نو را سره مل اوسئ، نور معلومات به دننه چې لاړو له هغه ځایه ستاسو سره شریکوم. راځئ. دغه تور تیږه د مصریانو د پاره دوی باور لري چې دا خوشبختي راولي او دلته کوم سیلګر چې هم راځي په دې باندې لاس ږدي او د دې زیارت خوندي کوي. دا د 13مې پیړۍ یوه تیږه ده، خو تر اوسه کوم پوهان چې دي لرغون پوهان هغوی دا نه ده موندلې چې دا د کوم ځای نه راغلې ده، یعنې سرچینه یې ورته نه ده معلومه شوې. یو بل څه چې په دې میوزیم کې ډیر مهمه دی هغه د پاچا توتنخامون له قبر نه ترلاسه شوي خزانې دي، خو له بده مرغه هلته دننه نه پرېږدي چې تاسو ویډیو واخلئ. نو ډیر جالبه وه، ډیر زیورات یا سره زر وه چې ما ولیدله. د دې ترڅنګ دلته نور هم پخواني لرغوني اثار ډیر زیات دي چې تشریح کول به اوس دلته ناممکنه وي چې په دې یوې ویډیو کې زه وکړم.